وقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم وصل عليه. الله تبارک و تعالی چې انسان ته دغه قدر دغه قیمت ورته برخه او د خلافت ارضی د لپاره منتخب انسان څومره چې ضرورتونه لري الله تعالی دنیا کې ور د لپاره پوره کړی دي. کاغه د خوراک خبره ده، کاغه د څښاک خبره ده، کاغه د لباس خبره ده، که نور ضرورتونه دي او که نور آیسو د دوی له راحت او آسایش سره تعلق لري الله تعالی ور د لپاره پیدا کړي. د انسان خوراک هم الله تعالی د نور حیواناتو نه ممتاز ګرځولای ده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. پاکیزه رزق ورته نصیب شوی. کسخا کې ده هم دغه رنګه پاکیزه ده. نو د نور حیواناتو نه زیاته برتری لري. الله تعالی ډیر کرامتونه ور برخه کړی دي. د دوی د ژوندۍ یو مخ له نورو نه بیل او ممتازه ده. الله تعالی دوی ته عقل ورکړی ده، فهم او دانش ورکړی ده. په همدغه خاطر باندې د دوی د ژوندۍ مکلفه ده په دې معنا باندې چې دوی به خپل ژوندۍ په دې دنیا کې د الله تعالی د احکامو مطابق تیری. هغه احکام که د خوراک سره تعلق ولري، که د څښاک سره تعلق ولري، که د لباسونو سره تعلق ولري، او که دغه رنګې د دوی د زندګۍ له نورو څانګو او شعبجاتو سره تعلق ولري. د دوی زندګي د خپل مرضۍ نه ده، د خواهشاتو مطابق نه ده، دا د الله تعالی د حکمونو مطابق ده. څنګه چې د خوراک څښاک او دغه رنګې د نورو وسایلو د استعمال پر رابطه باندې انسان ته معلوماتونه ورکړل شوي دي او مکلفیتونه ور حواله کړل شوي دي، دغه رنګې د لباس پر رابطه باندې هم خبره ده. که رزق پاکیزه مکرم ده نو دا لباس هم دا یو امتیاز ده چې انسان ته ورکړل شوی ده، ځکه نور حیوانات لباس باندې مکلف نه دي. هغوی لباس نه لري. هغوی که په غره کې زندگی کوي، که په دښته کې زندگی کوي، که په ښار کې زندگی کوي، که په کورونو کې زندگی کوي، که بهر زندگی کوي، خو دغو لباس نشته. دغوی خلقت الله تعالی په هغه شان باندې کړی ده. خو انسان د پوښاک بندوبست هم الله تعالی کړی ده. یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الله تعالی خپل احسان اظهار کوي په دې آیت کې چې موږ له برنه تاسو ته نازل کړی دا لباس، هغه کوم چې تاسو عورتونه به ور باندې پټیږي، او دا تاسو د لپاره یو قیمتي شی او زینت ده، لکه د مرغانو د لپاره وزر دا ضروري ده. دغوی امتیاز له نورو نه په دې وزر باندې کېدلی شي. هغوی ته کوم تفوق بهتري که حاصله ده د وزر په وجه باندې حاصله ده، دا هم تاسو د لپاره یو ښه زینت ده. نو که نر ده او که ښځه ده، د آدم علیه السلام له زمانې نه رانیولې تر اوسه پورې دوی په لباس باندې ملبس دي. ما خبره د الله د کلام په حواله باندې وکوله. دلته د کمونستانو د اشغال دوره هم تیره شوې ده. هغوی نوی نسل ته په دې باب باندې نورې خبرې کولې. هغوی انساني زندگی په څو مرحلو باندې ویشله.
یو مرحله هغه کوله کوم چې انسان نه د حیوان ده. د دوی د عقیدې مطابق بیزو یا تر هغه نه مخکې چې دا د یو جماعت حیثیت لري، ځکه هغوی دا عقیده نه وه چې انسان ابتداءً انسان پیدا شوی ده. اولنی انسان آدم علیه السلام پیغمبر او ډېر مکرم او محترم ده. د هغوی دا عقیده نه وه. نو د دوی په خیال باندې انسان د مختلفو ادوارو نه تیر شوی ده. یو مرحله د جماعت وه، بیا مرحله د نبات وه، بله مرحله یې د یو حقیر حیوان وه، او بیا یې په تدریج سره رشد کړی ده او د کمال مرتبې ته رسېدلی ده او دا موجوده انسان ورنه جوړ شوی ده. او بیا یې هغه مرحله به کوم چې د نورو حیواناتو په څېر په ځنګل کې زندگی درلودل او د دوی په بدن باندې وړی وي، ډېر وروستو بیا یې ترقي کړې ده او دوی ته د لباس ته مخه کړې ده. نو د دوی دغه څرګندونې له قرآن سره کاملا په ټکر کې او تفاوت کې دي. د آیت په دې باندې شاهد ده. بلکې آدم علیه السلام او حوا بیبي چې الله تعالی په جنت کې پیدا کړل هم نو هغوی یو قسم ته احساس د مکلفیت وکاوه، د خپل عورت یې پټاو په پاڼو باندې وغیره. نو دا انسان دا لباس اغوندي، دا دوی دپاره ضرورت ده او دا د دوی زینت خپل عورت ور باندې پټوي، په دې باندې ښایسته کېږي. دا بیا بېله خبره ده چې د هر دور لباس بیل ده، د هرې منطقې معمول خپلي، خو په دې باندې د عقل سلیم، د فطرت کامله او د حیا والو انسانانو اتفاق ده چې انسان باید خپل عورت پټ وساتي، بدن په لباس باندې وپوښي. څومره چې زیاتې پوښي زیات ورته زینت ده، څومره چې ښه پوښاک اغوندي نو دې سره هغه زینت کې اضافه راځي. او دغه هم واضح ده چې انسان دوه صنفه ده، نارینه ده او ښځینه دي. د ځینو شرعي احکامو په رابطه باندې سره کمی بیشی شته، تفاوت ور دپاره شته ده. ځینې حکمونه به داسې چې نارینه ورته نه دي متوجه، ښځینه ورته متوجه دي. ځینې احکام بیا داسې دي چې هغه خصوصیت تر نارینهو پورې لري، ښځې ورباندې نه دي مکلفې. نو د بدن له لحاظه چونکې تفاوت شته ده، نو د ستر او حجاب له لحاظه د پوښل لحاظه هم یو تفاوت پکې موجود ده. څنګه چې د منګه د شرع دا بیان کړی ده، د نارینه عورت هم ښودلی ده کوم چې دغه پټوالی په هر حالت کې فرض و ضروري ده. د ښځې د بدن هغه برخه یې هم ښودلې ده چې په هر حالت کې دغه پټوالی دا ضروري ده. نو د ښځې د بدن پټوالی ساحه دا زیاته ده د نارینه په نسبت، بلکې دغه بدن ټول عورت ښودلی کېږي په استناد اندامونو. نو هغه په پوښلو باندې مکلف. نن دلته د حجاب موضوع مطرح کوم چې د اسلامي امارت د مشرتابه لوري نه هغه طرحه کوم چې د هېواد جې د علماو لوري نه ترتیب کړی شوی وه، هغه منظوري ده. دلته به د علماو لوري نه، مسؤلین لوري نه د حاضر مجلس ته تشریح کېږي. هم دا څه نوې خبره نه ده، دا څه خصوصیت د دې نظام هم نه ده. له 1400 کلونو را په دې خوا افغانستان یو اسلامي هېواد ده، حجاب هم یو اسلامي او شرعي حکم ده. او د افغانانو په رابطه باندې خو دا ویلی کېږي چې دوی له اسلام نه مخکې هم حیادار دغه څه دي چې انسان باید ترېنه انکار ونه کړي چې څوک دې بدن ونه پوښي، لباس یې ونه اغوندي، عورت یې پټ نه کړي، دا د زینت ونه ګڼي. نو دا له کلونو را په دې خوا په دې هېواد کې حجاب دا رایج ده. ښځې په خپله مرضۍ باندې حجاب کوي، خو دا ده چې د فتنې زمانه ده. دنیا د یو کلي حیثیت اختیار کړی ده.
د اسباب او بلاره کولو اسباب په پراخه پیمانه باندې دلته موجود دي او بیا د اشغال بد او تورې مرحلې هم په دې واد باندې راغلي دي د کمونستانو د تسلط زمانه وه علل الخصوص په ښاریاتو باندې اوږده زمانه وه او دغه رنګې د شل دور کوم چې یو اشغال و په لسګونو بلکې په سلګونو انحرافي پروګرامونه په کار باندې اچولې شوي او تر ډېره حده پورې د هغو انحرافي پروګرامونو نظر هم په زنانه او په نوي نسل ځوانانو باندې دغه هم یو مقابله ده کوم چې د انسان د خلقت سره سم شروع شوې ده یو طرف ته د الله هدایات دی بل طرف ته د شیطان خپل وس او زور ده چې د انسان باندې وهي د الله د احکامو نتیجه مفاد انسان ته دا ده چې دی به باوقاري دی به په عزت کې دی به د اخلاقو څښتني دی به یو ټولنیز ښه باعزته متمدنه زندگی ولري خو شیطان بیا کوشش کوي چې انسان تحقیر کی توهین کی ذلیل کی دنیا ور خراب کی او آخرت ور خراب کی دا قسم هم کړی ده د اولی انسان د پیدایش په محل باندې دغه باب کې هم یو کشمکش شروع شوی ده یا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنه لباسهما ليريهما سوآتهما شیطان دا کوشش الته کړی ده تر څو آدم علیه السلام او حوا بیبي له دغسې یو حالت سره مخ کړي نو هغه کوم چې د الله نه لرې دي له هدایاتو نه لرې دي هغه فطرت سلیم پاتې نه ده د خپل عقل په رڼا کې فیصلې نه کوي هغه به د شیطان پیروان جوړ شوي دي کوم برنامه چې شیطان مخ ته وړي هغوی هم کوشش کوي هماغه برنامه مخ ته یوسي نو د انحرافي پروګرامونو موخه مقصد دا و تر څو ښځینه دې ته وهڅوي هغه اسلامي حجاب هغه افغاني حجاب هغه له تن نه لرې کړي هغوی باید عورت هم لوڅ کړي او دغه پروګرامونه تر یرغل نه مخکې دلته راوړلی سوي وو په کار باندې اچولی سوي وو بیرای دلته حاضرین د زیات عمر خاوندان دي شاید په خپلو سترګو لیدلي دي موږ هم د طفولیت یا د ځوانۍ مرحله وه په دې کابل کې مو ولیدله چې الحمدلله اوس خو تر نظره کېږي نه 40 یا 45 کاله مخکې په دې کابل کې به ځینې خویندې میندې د کابل اوسېدونکي ګرځېدلې چې د بدن ډېره برخه به یوسه وه د ټومبان باوجود یوازې په نیکر کې او یوازې په هغه چوت کې به یې ګزاره کوله نو دا هغه شیطاني تاثیرات دا د انحرافي پروګرامو نتیجه وه د کابل په هغه سخته یخنۍ کې چې نارینه به څونه له وسه کېده ځانونه به یې په پوښاک باندې دروند کړي و تودېدل به نه خو ښځینه ورته بیا دغه خبره تنقیل شوې وه د شیطان له لوري نه او د هغو خلکو له لوري نه دغه خبره ور دپاره ښایسته کړلی شوې وه چې دوی باید بې پایجامې وګرځېږي په دې بازار کې په عامه محفلونو کې په دفتر کې تر دې حده پورې مخ ته تللی نو دا د هغوی موخه او یو مقصد نو په دې خاطر باندې چې دا یو اسلامي هیواد ده له 9% نه تقریبا کم و زیات ښځې هغه اسلامي او شرعي حجاب رعایت کوي لکه څنګه موږ تاسو وینو په اطراف کې وینو په ښاریاتو کې وینو خو 1% کم و زیات ښځې به داسې وي چې تر اوسه هم هغه اثرات ورباندې پاتې یا خو به د حجاب پوره وضاحت ورته نیسای او یا به دی چې دا ضرورت به یې نه محسوس کړی ګناه به یې نه ګڼي حیا کې به یې کمی راغلی دې ته به دوی متوجه چې دا د موږ په ټولنه کې هم عیب ده علاوه له دې نه چې دا یو ګناه ده نو په دې خاطر باندې اسلامي امارت مشرتابه مناسبه ګڼلې ده چې د دوی د مخنیوي دپاره د دوی د پوهاوي دپاره
هغه طرحه جوړه کړي او سکتوري وزارت ته په لاس باندې ورکړي تر څو د دوی له خپلې لارې نه په حکیمانه توګه باندې د عملي کېدو کوشش وکړي د خپلې مهربانۍ له مخې نه په احسنه طریقې سره. نو الحمدلله دا مجلس هم په همدې خاطر باندې جوړ ده تر څو دغه طرحې وضاحت وشي، تر څو له دې لارې نه هېوادوالو ته دا خبره واضح کړلی شي، نړیوالو ته واضح کړلی شي چې موږ جبر نه کوو، دلته اجبار نشته ده، دلته اکراه نشته ده، دا د شرعي حجاب خبره ده، دا د افغاني پتمن دود خبره ده کوم چې ټولو له پیړیو را په دې خوا منلې ده. نو که چېرته یې تمرد ده د 1% خلکو لوري نه ده، د هغوی پوهاوی په موږ باندې حق ده، هغوی متوجه کول په نظام باندې حق لري. او دویمه خبره دا ده چې په دنیا کې کوم نظام داسې ده چې هغه خپل اصول ونه لري او هغه څوک چې تنه تخطي کوي او بیا دغه د تخطي لپاره بندوبست نه کړی، تنبیه نه کوي، ترغیب نه کوي او حتی شکنجه نه کوي، مجازات او مکافات ورته متوجه نشي. نو دا هم یو د شریعت خبره سوله، دویم د نظام خبره سوله. نو دا څه اجبار نه ده، دا اکراه نه ده، دا تخطي د بشر له حقوقو او یا د ښځو له حقوقو نه ده، بلکې هغه 1% ښځې خپلو تخطیو ته متوجه کول دي، هغوی پوهول دي. نو زه خبرې را خلاصه کوم، د شریعت یو حکم هم داسې نه ده چې هغه اجتماعي او انفرادي ګټې ونه لري، په هغه کې په لسګونو حکمتونه او فواید نغښتي دي. حجاب هم یو شرعي حکم ده، د دې هم علما کرام بې شماره فضایل او دغه رنګه فواید وایي. یو لغه نه دا د کومه ښځه چې شرعي حجاب رعایت کوي گویا کې د الله تعالی طاعت او عبادت وکړو، ځکه دا د الله تعالی حکم دی عملی حکم عملی کولو سره ثواب ده، طاعت. دویمه خبره، حجاب مراعات کول دا خصیصه د مؤمنانو ده، دا خاصیت د مؤمناتو ده. دیو جن خو الله تعالی حکم کوي کومه مېرمنو ته د هغوی نه تعبیر په مؤمناتو سره کړی ده. یا ایها النبي قل لازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، د حجاب حکم. نو دا گویا کې با ایمانه دي. په دې هیواد کې که چېرته کافران اوسېږي هغوی ته دا حکم نه ده متوجه. او درېیمه خبره ده چې دا د دوی د وقار خبره ده. د اسلام د صدر په زمانه کې چون کې دا وینځتوب او بریتوب په ټوله دنیا کې دا یو معمول او رواج و. اسلامي ټولنه هم وینځې درلودلې او غلامان یې درلودل، خو دا اصیل مېرمنې چې په کوم حجاب باندې مکلفې ګرځولې شوې، وینځې په هغه اندازه حجاب باندې مکلفې نه وې ګرځولې شوې. د اصیلو د تمیز په خاطر باندې لازمي وه چې دا وینځو ته وایي تاسو مټې خپلې لوڅې کوئ، تاسې د خپلو بدنونو ځینې برخې لوڅې کوئ، ځکه چې بیا تفکیک نه کړی کېږي د وینځو له اصیلو سره. نو دا یو وقار ده، دا د دوی د درنښت یوه نښه وه چې چا ټول بدن پوښلی و دا اصیله وه. هغه چا چې مخ یې لوڅ و، لاسونه او مټې یې لوڅې وې، دا معلومېدله چې دا اصیله نه ده، وینځه ده. او درېیمه خبره، هغه د عفت کومه ښځه چې شرعي حجاب مراد کوي، دا دې خبرې نښه او څرګندونه ده چې دا باعفته ښځه ده. دې ته خپل عفت نهایت زیات ارزښت لري، ځکه خو د عفت د ساتنې اسباب او وسایلو ته مخه کړې ده. ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. څلورمه خبره هغه د حیا ده. هغه ښځه چې زیاته حیا ولري هغه به زیاته پرده لري. کوم چې پرده یې کمیږي نو بیا حیا یې کمیږي، نو پرده او ستر یې هم بیا کمیږي. خبره بیا هغه ته ورسیږي لکه ما مخکې یادونه وکړه چې 45 کاله پخوا په د کابل کې په لسګونو نه بلکې په سلګونو هغه مېرمنې ګرځېدلې کوم چې پایجامه به یې نه وه، یوازې نکر او یا چوت به.
حالانکه نارینه په دې باندې شرمېدل حیا یې کوله که یو نارینه ته ډېر مبلغ هم ورکړی سوی وای زیات امتیاز هم ورکړی سوی شاید دغسې حالت نه وای زه څنګه اوس بې پتلونه او یا بې پرتوګه وګرځم په دې بازار کې خو دلته خبره تر ډېره حده پورې د حیا مطرح ده او ښځو باندې هغه تعداد ښځو باندې کار کړلی سوی و تر څو د هغوی نه حیا لرې کړي نو بیا ورته دا ډېره اسانه خبره وه چې په عامه ځایونو کې بې تنبانه ګرځېدل نو دا دی او حیا په اسلام کې خپل ځانګړی ارزښت لري حیا دا یوه برخه د ایمان ښودلی شوې ده او په ځینې روایتو کې نیم ایمان ښودلی شوې ده او په ځینې روایتو کې تعبیر له کل ایمان نه کړی کېږي دا د ایمان دومره یوه لویه او عظیمه برخه ده او دغه رنګې کومه ښځه چې پردهداره ده حجاب رعایت کوي الله تعالی د حکم رعایت کوي او نور احکام هم رعایت کوي دا دې نښه ده چې دا مونځ هم کوي دا دې نښه ده چې دا اودس هم کوي دا تلاوت هم کوي او نور د الله تعالی د احکامو نه هم برخورداره ده ځکه یوه نیکي بلې نیکۍ ته سړی راکاږي یوه نیکي باندې عمل کول بلې نیکي توفیق سړي ته نصیب کوي اسانه کوي یې په هغه باندې عمل کول او دغه رنګ د دې نښه ده چې دا ښځه له ښو اخلاقو نه برخمنه ده او اخرنۍ عمده فضایلو نه دا ده چې دا ښځې ته حفاظت حاصل ده پرده او حجاب دا ښځه که په کور کې اوسېږي که په ټولنه کې اوسېږي بس دا محفوظه ده اسلامي ټولنه کې دغه حفاظت هر څوک خپل مکلفیت ګڼي هغه چې حجاب نه رعایت کوي دغه څوک دونه پروا نه ساتي بلکې هغه ته تکلیف رسول دا یو عادي خبره ده معمول ګرځېدلی تر ډېر حده پورې د ځینو بېتمیزه انسانانو لوري نه خو باحجابه ښځه دا خپل یو هیبت لري هغه فاسقان او بېتمیزه خلک هم دا جرأت نشي کولی باحجابې ته په بد نظر وګوري او یا دوی ته کوم قسم ته تکلیف ورواړي دا تر نارینهو د ښځینهو ته ښه درک لګېږي نو موږ د ډېرو پروګرامونو لوري نه هم اورېدلي دي دا خبره مو تر غوږه سوې ده چې ښځه تر کومه حده پورې په پرده کې ده په همغه پیمانه باندې دې ته به د ټولنه کې زندګي بیا اسانه ده دې ته مسؤلیت حاصل ده اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين